ګرانو کتونکو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوه مهم خبر ته پام وکړئ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو وروستنی لیست د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پریکړو ته په پام سره د اقرب په 15مه نیټه اعلانوي. که کوم کاندید غواړي چې له خپلې کاندیدیدا تیر شي نو خپل انصراف ته د اقرب له 20مې نیټې نه مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیکلی وسپاري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې نوم له لیست نه لرې کړي. او که کوم کاندید د وروستني لیست خپرېدو وروسته له خپلې کاندیدیدا تیریږي او یا یې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په څه دلیل نوم له لیست نه باسي نو د هغه رایې د رایې شمیرنې په وخت کې نه حسابیږي.